د ایجوکیټډ خلکو په ژبه کې په کتابي ژبه کې دیتا ګلوبلایزیشن ورته وایي او دغه ګلوبلایزیشن تاسو په کتابونو کې به یو څنګه ویلې خو د ګلوبلایزیشن ځکه پښتو کې تاسو ته دا مقصد ویم چې ګلوبلایزیشن څه ته ویل کېږي نو په پښتو او په ساده الفاظو کې به زه تاسو ویم د ګلوبلایزیشن همدغه مطلب دی چې د مذهبونه دا ټول ختم کا او یو انسانیت تراشه د هر چا سره تعلق وساته او دا ګلوبلایزیشن د دې وګوره چې په دې کې به مینه پکې په دې ګلوبلایزیشن کې محبت پکې په دې کې به امن پکې په دې کې به خوشحالي پکې په دې کې به ترقی پکې په دې کې به بایچاره او ورورولي پکې دې ته ویل کېږي ګلوبلایزیشن او دې ته ویل کېږي هیومنزم انسانیت خو تاسو ته ویل کم خلک چې د دې میشن لپاره کار کوي هغه په دې دعوه کې دروغجن دي په دې دعوه کې څنګه دروغجن دي دا زه تاسو ته وایم چې کم خلک د دې انسانیت دعوه کوي د دې هیومنزم د دې ګلوبلایزیشن دعوه کوي او کوي چې موږ مذهبونه ختمو او د مذهب په ځای باندې انسانیت مخې ته راوړو چې په هغه کې مینه خوشحالي ترقي ورورولي دا هر سبب کی دغه خلکو لکه بیک ګراوند وګوره آیا واقعي دغه خلک دومره امن پسند خلک دي آیا واقعي دي په دنیا کې چېرته مینه ترقي خوشحالي راوستې ده د دې تعلق د نور خلکو سره څنګه دی ګوره په دنیا کې درې غټ مذهبونه دي چې په هغه کې اسلام دی په هغه کې عیسایت دی په هغه کې یهودیت دی دا درې غټ مذهبونه دي اچھا خو بلاشه مذهبونه دي خو غټ مذهبونه کوم چې په دنیا کې دي هغه درې دي اسلام عیسایت او یهودیت اوس زه تاسو وایم کدا خلک چېرته په دې دعوه کې رښتونی چې آیا چې واقعي منګه مینه راولي او د مذهبونه ختمو زه ستاسو یو ساده شان تپوس کوم آیا یهودي دا غواړي چې مسلمان د ترقی وکړي مسلمان د خوشاله مسلمان د کامیاب شي د مسلمانانو سره د زمونږ ورورولي آیا یهود دا غواړي آیا عیسائی دا غواړي چې مسلمان د خوشاله مخ په وړاندې رواني د ترقی کوي قطعا بالکل هرگز نه غواړي چرته هغه دا نه غواړي چې مسلمان د مخ کې لاړ شي مسلمان د خوشاله شي مسلمان د ترقی وکړي مسلمان د په امن اوسي دا چرته هغه نه غواړي هغه بالکل په دې دعوه کې دروغجن دي او دا به تاسو ته ویم د دې زه تاسو ته مثال درکولای شم په ټوله دنیا کې تاسو ګورئ چې څومره شر او فساد کېږي څومره فتنې چې دي که نه د هغه بیس بنیاد تاسو ولټوئ د هغه شاته به یهود ولاړ د هغه شاته به د یهودو سازش چې څومره بدامني په دنیا کې ده که د دنیا په هر ګوټ په هر ملک کې بدامني ده څومره فتنې او څومره شرونه او فسادونه چې دي د هغه فتنې د هغه شر د هغه فساد بنیاد تاسو ولټوئ د هغه په شا باندې به یهود ولاړ دا یهود دومره فتنهګر خلک دی دا دومره فسادي قوم دی چې ریالټي زه تاسو ته وایم په خپله وګورئ په ټوله دنیا کې که د افغانستان مثال اخلي که د عراق مثال اخلي که د لیبیا اخلي که د پاکستان اخلي که د فلسطین اخلي معلومات وکړه آیا دغه خلک په دې خپله دعوه کې رښتونې کېدلی شي چې دا وایي موږ امن غواړو موږ د مذهبونه ختمو ورورولي غواړو موږ ترقي او امن او خوشحالي غواړو قطعا نشي کېدلی دی همیشه دپاره د مسلمان دا اصل کې چل ټول اسلام ته دی اصل کې دا ټول کم گیم چې دی دا اسلام ته دی دا د مسلمانان اصل کې لیبرل کول غواړي چې مسلمان لیبرل کې د دې د خپل دین او د خپل مذهب واخلي که نه هغوی قطعا نه خپل کتاب پرېږدي او نه خپل دین پرېږدي او تاسو ته ما وویل دا دومره فتنهګر قوم دی هټلر به تاسو پېژنئ هټلر چې دی هټلر 60 لاک یهود ژوندي سېځلي وو 6 میلیون یهود دا هټلر ژوندي سېځلي څه لږ ډېرې کې پرېښي او د دې دپاره هغه پېژندلي وو هغه ته پته لګېدلې وه چې دا واقعي ډېر زیات فسادي قوم دی دا ډېر فتنهګر قوم دی دا بدامني غواړي دا د دنیا په بل مخ کوي نو هغه سم پېژندلي وو 6 میلیون 60 لاک یهود هغه ژوندي اوسېدل او دا ځینې چې ژوندي دا لږ ډېر پرېښي دا یې پرېښي هم د دې دپاره وو چې هغه وویل دا ما ځکه پرېښوستل چې دا نسل باقي پاتې شي دا دنیا یې بیا سبا له ویني چې څوک سبا له په ما باندې بد نه وایي چې په خپله یې ویني چې یاره واقعي دا خو ډېر زیات فتنهګر قوم دی دا خو ډېر فسادي قوم دی چې په خپله دا دنیا ویني ویل دا لږ ته دې له پرېږدم چې دا خلک ویني چې سبا را باندې څوک بد نه وایي چې دا یې زیاتی کړی یاره ظلم یې کړی و د دې یهودو سره نو هغه پېژندلي وو نو دا ډېر زیات فسادي دا ډېر زیات مکرجن قوم دی دا چرته هم دا نه غواړي چې مسلمان دی او زه تاسو ته بله خبره وکړم تاسو ته ما ټچ هم درکړو که دې چرته په دې خپله دعوه کې رښتونې وي او دې واقعي دا غوښتلی چې موږ
امن غواړو، د مسلمان سیم غواړو، د عیسائی سیم غواړو، د هندو سیم غواړو، د سیک سره غواړو. که دې چېرته واقعي په دې خپله دعوه کې رښتونې وې نو لیبیا به نن دا حال و. عراق به ولې لوټې لوټې کېدلو؟ په دغه ځای کې هیومنزم چېرته لاړی؟ په دغه ځای کې انسانیت د مذهب چېرته لاړی؟ عراق یې ولې لوټې لوټې کو؟ افغانستان چا داسې کو؟ په دنیا کې په هر ملک کې چې بدامني روانه دې شاته څوک ولاړ دي؟ په فلسطین کې نن د ظلم غرونه مات شو، دا اور دلته چا لګولی دی؟ آیا دا خلک امن غواړي؟ آیا دا خلک د ګلوبلایزیشن او د هیومنیټي او د هیومنزم خبرې کوي؟ آیا دا خلک مینه او خوشحالي او ترقي غواړي؟ چېرته هم نه. نو پښتو کې درته زه ویم چې دا ګلوبلایزیشن، دا د هیومنزم، دا د انسانیت چې کوي دا ټول دروغ دي. دا صرف او صرف مسلمان ته چل دی چې دا د خپل مذهب پرېږدي، دا ختم کړي. باقي نور دوی چېرته هم دا نه غواړي. د دې په دې کې بلاشه مقصدونه یې تاسو ته ما ویل، یو دا چې مسلمان داسې وي، بل د دې شاته غټ مقاصد، هغه یو څو غټ مقصدونه دي. په هغه کې به زه تاسو ته ویم د دې یو د دې چې د اتفاق خبره کوي او د انسانیت خبره کوي او د یووالي خبره کوي که نه، په دې کې په دې غټو مقصدونو کې یو دا دی چې د دې خلکو موږ په دې ناره باندې به دا موږ وغولو، دوکه ویې کړو. ولې چې د دې یهودو، د دې عیسایانو، د دې چې څومره ورشپ پلیسز دي، مطلب د عبادتګاه مقدس ځایونه چې کوم دي که نه، هغه ټول په مسلمانانو ملکونو کې د دې خلاصون نشته دی چې دا ګیم نه کوي، نور به څه وکړي؟ د دې چې کوم مقدس ځای دی هغه زیاتره د مسلمانانو په ملکونو کې. یو په دې کې د دې دا مقصد دی. بل غټ مقصد چې د دې دی که نه، هغه په دې مسلمانانو ملکونو کې د دې معدنیاتو ته چل دی، منرلز. په دې کې پټرول دي، په دې کې کیس دي، په دې کې تیل دي، په دې کې سونه ده، په دې کې تانبه ده، په دې کې نور قیمتي قیمتي منرلز کاڼي دي، هغې ته یې چل دی. د دې دپاره دی دا د یووالي خبرې کوي. باقي یووالی نشته، مینه نشته، محبت نشته. تاسو ته ما وویل وګورئ په دنیا کې، او د دې ټولو نه هټ کر بل یو غټ مقصد چې د دې شاته پروت دی هغه دا دی چې دا چېرته سیسټم جوړ نه کړي. غټ اهم مقصد دا دی چې دا چېرته یونایټ نه شي، دا چېرته په خپل دین باندې عمل ونه کړي، داسې یو سیسټم جوړ نه کړي، نظام قایم نه کړي چې هغه ته ویلی کېږي دین، نظام، خلافت. چېرته دا نظام قایم نه کړي. دا یو غټ د دې نه هغوی ته ډېره غټه یېره ده. دا یو غټ چیلنج دی هغوی ته چې چېرته د مسلمانان یو نه شي او دوی یو سیسټم جوړ نه کړي، نظام، خلافت قایم نه کړي. د دې نه هغوی ډېر زیات ګبراو دي. نو د دې دپاره هغوی دا د مذهبونو د لرې کېدلو کوشش کوي. باقي نور امن تاسو په خپله کتلی شئ. همدغه د امن دعوې چې کوي دغه خلک، تاسو وګورئ په جاپان کې، په هیروشیما، ناګاساکي چې کوم غټ غټ ښارونه په هغه باندې دي د اټم بم په شان د خطرناک هتیار استعمال کړل. اټم بم هغه هتیار دی چې هغه قتل عام کوي، په هغه کې مجرم او ګناهګار نه معلومیږي، په هغه کې هر څوک مري. دا هغه هتیار دی چې د هغه استعمال منع دی. دا دومره تباکون هتیار دی، دومره تباکون بم دی چې دا دې ته نه ګوري چې دا ګناهګار دی، دا دې ګناه دی. انسان وجني، سړی وجني، ښځه وجني، ماشوم وجني، څاروی وجني، حشرات وجني، چې سم دي ټول هر څه ولې کوي، هر څه ختموي. دغه خلک امن غواړي، دا خلک د امن دعوې کوي، دا خلک د ګلوبلایزیشن او د هیومنیټي د هیومنزم خبره کوي، دا خلک د انسانیت خبره کوي. دا چېرته هم په دې خپله دعوه کې رښتونې نه دي. تاسو ته ما ویل د دې شاته نور حقایق دي، د دې شاته نور مقصدونه دي چې هغه یې هغه حاصلول غواړي. د هغه دپاره دوی دا ناره کوي. او تاسو ته ما ویل د بدقسمتۍ نه په هر قوم کې د هغوی دپاره په میشن کسان لګېدلي دي، باقاعده هغوی ته فنډینګ کېږي. او د بدقسمتۍ نه په پښتنو کې دغه خلک هم شته چې هغوی ته فنډینګ کېږي، هغوی په دې میشن باندې کار کوي. تاسو به په سوشل میډیا باندې کتلي، باقاعده د چې ته د دین خبره کې هغه به تاته په مخالفت کې په کمنټس کې راځي. همیشه دپاره هغه د سوشل میډیا استعمال چې کوي هغه به د دین خلاف کوي، د حدیثو به خلاف کوي، د آیات به خلاف کوي، د قرآن به خلاف کوي، په اسلام باندې به وخت وخت اعتراضات کوي. دا به درته وخت په چې ته د دین خبرو کې هغه به تاته وایي بړه لوی مذهب انسانیت دی که نه. تاسو د دغه خلکو اکاونټس وګورئ، دیو به په خپل اکاونټس باندې لیکلي لوی مذهب انسانیت دی، لیبرل، سیکولر، ډیموکریټک، روشن خیاله، روشن فکره. دا قسم جملې به دې خلکو لیکلي. او د دیو چې بیا د سوشل میډیا استعمال وګوري نو ټول به د دغه مقصد دپاره دي استعمالي. نو لوی انسانیت نه، اسلام اول دی او په دې اسلام کې دننه انسانیت دی. انسانیت
په اسلام کې دننه دی، خپل انسانیت په اسلام کې دننه پروت دی. که څوک دا مذهب د انسانیت نه جدا کوي نو دا نه جدا کیږي. دا دین د اسلام او د انسانیت دا دواړه یو دي. داسې نه ده چې د اسلام چرته د انسانیت خلاف دی، نه، خپل انسانیت چې دی په اسلام کې دننه پروت دی. د نورو خلکو انسانیت ته وګوره، تاسو ته ما وویل په دنیا کې اور بل کړی، قتل عام شروع دی، دغه قتلونه، دغه دهشتګردي، دغه خلک دومره قتلونه وکړي، په لکاو خلک مړه کړي، بیا راپاڅېږي ځان ته د نوبل پیس ایوارډ اعلان وکړي، د امن ایوارډونه هم ځان له وایي. نو د ګلوبلایزیشن د دې هیومنیټي د دې هیومنیزم چې کوم مقصد خلک بیانوي، هغه تاسو ته ما په پښتو کې دغه مقصد ویل، همدای مقصد دی.